بریتانیا مشهور سوداګر او شتمن الفبیسټ د اسلام په مبارک دین مشرف شو. الفبیسټ چې د بریتانیا له مشهورو ناموړو او شتمنو سوداګرو څخه شمیرل کیږي، تازه یې د اسلام د مبارک دین د منلو خبره وکړه. کله چې زه جومات ته ورغلم نو په ما داسې ناشنا کیفیت راغلی چې هیڅکله ما نه و حس کړی، هیڅکله هم نه. او زما په ذهن کې چې کوم سوچونه راتلل هغه هم ښه د کمال و. ما فکر وکړ چې که چېرته ستا تر شا الله تبارک وتعالی وي، دغه شان فکرونه مې ذهن ته راتلل. نو نور تفصیل ته تلل نه غواړم ځکه چې مشکل دی، خو داسې یو منظر و چې ما هیڅکله نه و لیدلی. نو ما خپل ملګري ته وویل چې کوم کیفیت اوس په ما راغلی نو ستا به یقین را نشي چې دا به څنګه کیفیت وي. ما ته ژر یو قرآن راکړه چې زه یې ولولم، چې کله مې لوستلو د هرې پاڼې څخه ما ته داسې معلومېدله چې ګینې دا زما په اړه لیکل شوي دي او ډېر په اسانۍ مې په هغې سر خلاصېدو. نو ما دا وویل چې زه هم شهادت ورکوم، یعنې د اسلام مبارک دین قبلوم. بیا مې وویل چې بیا دا قرآن لولم. بیا ما د دې په اړه خبرې اترې هم وکړې. بیا مې ولیدل چې دا امت څومره ښکلی دی او دا څومره د سادګۍ مذهب دی او دا زما مدد کولی شي په دنیا او آخرت کې. او دا خو ډېره یو اسانه فیصله ده چې اسلام قبول کړم. هغه د مشهورو ټلویزیوني خپرونو او چینلونو سره په مرکو کې د اسلام مبارک دین ښېګڼې بیان کړې او اعلان یې وکړ چې زه مسلمان شوم. خدای جل جلاله دې په دې لاره کې استقامت ور په برخه کړي.